د هلمند ولسي مشران، ځوانان او شنونکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې وروستي پړاو خبرو د لغوه کېدو پړه د وسلوال طالبانو پر دوامدارو بریدو راچوي، خو تمه لري چې د طالبان او خلیلزاد د سولې وروستي هڅې به یو ځل بیا رنګ راوړي. د دې ولایت د پوهنتون استاد او ولسي مشر وایي پاکستان هیواد ته د طالبانو ورتګ پر ځای اړین ګام دی، خو چې له لارې یې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. ما نظر د دغه په اړه باندې دا دی چې اول مې دا ده چې بیرته د خبرې باید شروع شي، تر څو چې بیرته ما افغانانو ته ډېرې هیلې درلودې ورته، تر څو د ټول افغانستان لروبر د افغانستان کې ټولو خلکو دا هیله درلوده چې بیرته همدا خبرې وي. 80% خلکو دا هیله درلوده چې باید سوله وشي. نن اوس چون ډېر خلک ناامیده سوي دي ځکه چې دلته د پریکون رامنځته شو، نو زما نظر د اوسو حالاتو کې دا ده چې باید بیرته همدا خبرې شروع شي. افغانستان د خلکو سره چې سوله ونیسي، د افغانستان د خلکو سره خبرې شروع نشي، ورباند ونیسي، هېڅ معنا هم نه ورکوي. دا خبرې چې دوی کوي د هر چا سره چې کوي هغه بې معنا خبرې دي، هېڅ ګټه هم نه کوي. که څه هم په دې وروستیو کې د طالبانو بریدونه پر یو شمېر ولایتو خورا زیات سوي، خو د هلمند ځایي اوسیدونکي وایي د دوی دغه ډول بریدونه د سولې په زیان او د خلکو په زړونو کې به د طالب پر وړاندې نفرت زیات سي. دوی د جګړې پر شکیل اړخونو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو په دې اساس وخت کې له نرمۍ څخه کار واخلي. د دواړو اړخو څخه مو غوښتنه دا ده چې کله د سولې خبرې پیل سي، نو اقلا که ورباند نه کوي داسې خو باید وکړي چې هغه په شا ونه کړي، دواړه لوري یو په شا ونه کړي، بل حملې ونه کړي، عملیات باید ودرېږي د سولې په خبرو کې، د سولې خبرې شروع وي. ځکه د سولې خبرې خو باید سوله وي، دا نه معنی د سولې په خبرو کې باید وینې وبهیږي. د دواړو اړخو څخه مو غوښتنه دا ده چې د سولې خبرې کله پیل سولې چې ورباند که نه کوي اقلا هغه عملیات او پټاونه خو باید ودرېږي. موږ د طالبان څخه هیله د غوښتنه دا ده چې دوی راسي سولې ته غاړه کښېږدي، ځکه چې دغه بې سولې د هېواد نه جوړېږي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو له لغوه کېدو سره سم طالبان دا ځل د ملا برادر په مشرۍ له څو کسیزې پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړ تر څو پر یو شمېر مسایلو خبرې وکړي. خو د هلمند اوسیدونکي وایي چې طالبان باید لومړی وربند او وروسته بین الافغاني خبرو ته غاړه کښېږدي، چې په وینا یې پاکستان ته په ورتګ سره به افغانان د سولې خوند ونه څکي. زیان یې دا دی چې خلک ښه خوشحاله او چې د سولې خبرې روانې دي او زموږ هېواد به جوړېږي. نو اوس چې دوی خبرې پرېښولې بیرته خلک ناامیده سوه، نو د دوی څخه بیا دا خواهش کوو چې د سولې خبرې روانې کړي او د هېواد دپاره یو څه وکړي. یعنې موږ د اوس هم د درې واړو څخه د طالبانو، امریکایانو او حکومت څخه دا تمه لرو چې بیرته د سولې خبرو ته راسي او د سولې د لارې څخه د دې وطن لپاره دا کوم جنګونه او کوم ناخوالې چې روانې دي، یعنې دا د سولې لارې څخه حل کړي، یعنې په جنګونو نه کېږي. اوس مو غوښتنه دا ده چې طالبان خپل د بریدونه ودرې او د خلکو په درونو کې ټار نه راشي. د هلمند اوسیدونکي داسې مهال یو ځل بیا د بین الافغاني خبرو غوښتنه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې لغوه اعلان سوي، خو وسلوال طالبانو بیا ځلې د سولې کوښښونه پیل کړي او په همدې موخه د پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه وکړل.